یو غریب او مسکین راغلی و کونډه راغلی وه ستا په دې دروازه ودرېدلې وه بچي مې وږي دي او تا ورته دا تندی راترې وکړی ورې چې په دې تندي پسې درله دغه مال ونیسمه دا تا ته چې ډېر ګران او دا کمیږي په دې تندي پسې ورله الله ځکه نیسي دا به وله داغي وآت المال علی حبه او بیا په دې ډډه پسې وله ولې نیسي وجه دا ده چې کله کله یو سړی ته تندی راتریو کی نو هغه ډېر حساس وي بس هغه ایسته روان شي دا حاجي صاحب طبیعت خراب دی یار زه بیا په هغه طرف هم نه ورځي بعضې سوالګر حساس وي بیا نه ورځي مخکې خو چې ورته په د یقین و چې سړی مالدار دی سخاوت به پکې خو چې تندی راتریو کړو غریب په هغه طرف بیا نه ورځي درې کوی وی ناره شپه ورځ به تېره کړمه خو بعضې ګورې په دې سوالګرو کې هم داسې په تندي ترېولو نه کېږي هسې ورته تندی ډېر ترېو راترېو کړو دا خولې مو ته ورانه راورانه کړه خو خوند یې ونه کړو ورته ولاړ دی راکې به یې پرېږدم دی نه نو دا ورته دا ډډه داسې راواړوله دا ډډه مخې ته واړو په تندي خو ونه شو نو دا ډوډۍ ورته راواړو ابن قیم رحمه الله وایي چې دا مال الله تعالی د ده په دې ډډه پسې به نیسي تا غریب تا تا فقیر تا مسکین تا طالب تا دا ډډه راړولې وه ورېږه چې دا مال چې دا ته پې په دنیا مین وي په مخه به دې شمېرله چې لاک دی او که نه دي 2 لاکه شوې او که نه شو په دې ډډه پسې ورله نیسي ډډه دا به ورله پیسېږي الله دې ته موږ ټولو ساتي او بیا یې په دې ملا پسې ورله نیسي دا شا پې ورله داغي شا ابن قیم رحمه الله وایي چې بعضې سوالګر تراتریو کې د هغه پروا نشته ده ورته دا ډډم راواړوله خو خوند یې ونه کو نو آخر ورته د خپله شا راواړوله ایسته چې دروازې پسې بنده کړه او دې ته روان شو او دې مسکین ته او دې طالب مسکینانو ته تندې مترې ووایي اسم نشته قول معروف و مغفرت خوینا خو ورته کوه که نه دعا ورته کوه که نه دې وخت کې راسه څه نشته الله دې وبخه الله دې موړ کا او چې څه نشته او چې څه در سره دي بیا سرې مه رسختوه وآت المال علی حبه دا نیکي ده موږ دغه نیکي پرېښې ده د زکات نه نیو خبر زه دا راته ووایي وخت را سره کمیږي وخت کمی او دا ډېره اوږده موضوع ده موږ وایي چې د هر طرف ته پکې لاړ شو ورځ د شمېر پاتې دي که نه او زموږ کوشش دا دی چې هر طرف ته خلک خبر شي نن دا ټول جندول راواله اخوا پرېږدو پاکستان دا غونډ جندول راواله په دې کې چې دا کم سرمایهدار دي کم مالداران دي دا چې د خپل مال دا پورا په پورا زکات راوالي که نه ستاسې خیال دی چرته به یو کونډه وږې پاتې شي مسکین به وږی پاتې شي دا مدارس والا دي ته ګرځېدو ته هم ضرورت نشته په موږ لوی ټینشن دا دي چې د رجب میاشت راشي سوچ را سره خدایه څه به کېږي پیسې بیا خلاص وشي او رجب میاشت راغی څه به کوو د استادانو له د دې ګرځېدو ته ضرورت بیا نشته خو الله دې دې خلکو له زړونه ورکړي ظالمان زکات نه ادا کوي زکات او که دی وایي اتنا غریبان کم دي ته د غریبو نه څه خبرې هېڅوک کوی وږی نشته زما درته زه واقع بیانوم وخت کمیږي راس دې مسکینې ته تلم یو وخت کې ماښام کې د مدرسې افتتاح وه ډریور را سره ناست و ډریور دکاندار او ډریور نه و خو زه یې وړمه نو ما سې راواغېست ما ته مولوي صاحب یو هلک راغی یتیم و پلار یې مړ ما نه یې وړه غوښتل نو ما یې چې تاسو پسې زړې پیسې دي دا ولې ادا کړه نو هله به وړه در کوم که نه ځه او سړی مې وایي واپس کړه هغه هلک همداسې مې واپس کړه چې هغه مې ولېږو د ده یو رشته دار ما پسې راغی ما ته وی دکانداره دا سړی تا داسې واپس کو دا یتیم دی او مور یې کونډه ده او نن یې څومره ورځ ده چې د دې کوړه نشته اخو ما ورته ماړي وو چې خلک ماړه دي او ما ورته وی هله وړه شابه وړه په دې معاشره کې داسې خلک دي او بیا نن سبا خو ډېر مشکل دی
ډېر وآت المال علی حبه لویه نیکي دا مال خوښ دی خو بیا یم چاله ورکوي ذوي القربا خپلوانو له وآت المال علی حبه او ورکوي دا مال سره د محبت د الله سره د الله په مینه دا مال ورکوي چا پیسو زور نه دی کړی خو د الله سه مینه ده چې الله خوشحاله کړي او دا ورکوي وآت المال علی حبه او درېمه ترجمه دا کوي مفسرین دا هی ضمیر دی ورکړې ته راځي دا ورکړې خوښه ده دا زکات او دا خیرات ورکول خوښ دي د زړه د مینې نه ورکوي د زړه د مینې چاله ورکوي ذوي القربا خپلوانو له ورکوي خپلوانو وراره غریب دی تره غریب دی